ورځې تازه او مهم خبر. طالبانو پر رسنیو تازه بندیزونه ولګول. سلام وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. په کابل کې سرچینې د طالبانو لخوا د رسنیو پر کارکوونکو د تازه محدودیتونو د لګولو خبر ورکوي. د کابل په تصویري رسنیو کې سرچینې دوشنبې د تلې په څلورمه وایي چې طالبانو د دغه رسنیو د خپرونو پر چلوونکو نوي محدودیتونه لګولي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستیو کې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې د خپرونو ښځینه او نارینه چلوونکي له دې وروسته ګډې خپرونې نشي اجرا کولی. د سرچینو په وینا طالبانو په کابل کې د تصویري رسنیو مسؤلینو ته خبر ورکړی چې د نجونو مرکې دې له دې وروسته په پټ مخ ریکارډ او خپرې شي. طالبانو له دې مخکې هم پر رسنیو زیات شمېر محدودیتونه لګولي وو. ملګرو دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.